له کابل څخه داسې ښه خبر راغی چې د هیوادوالو زړونه یې وګټل. د افغان نیوز درنو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او د پرمختګ خبر ته. په کابل ښار کې د خوراکي توکو بیې ټیټې شوي دي. په کابل ښار کې د اوړو، بورې، غوړیو او نورو خوراکي توکو بیې ټیټې شوي دي. د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې نن د کابل ښار په بازارونو کې یوه 50 کیلویي بورۍ قزاقي اوړه 1510 افغانۍ، یو 14 لیتره پیپ غوړي 1320 افغانۍ، یوه 25 کیلویي بورۍ آلي وریجې 2500 افغانۍ، یو من شولایي وریجې 3010 افغانۍ، یو من بوره 410 افغانۍ، یو من وطني لوبیا 900 افغانۍ، یو من وطني می 410 افغانۍ، یو من وطني نخود 1570 افغانۍ، یو کیلو مایع ګاز 50 افغانۍ، یو لیټر ډیزل 80 افغانۍ او یو لیټر پټرول 60 افغانۍ پلورل کیږي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.